سلام امینه مې قبول کړئ قدرمنو دوستانو. حسنین مور سوای هغه نوې بیان ورکړی دی. که تاسو ځان خبرول غواړئ موږ سره د ویډیو تر اخره پاتې شئ. قدرمنو حسنین به تاسو پیژنئ چې څو ورځې وړاندې خپله مور وژلې وه، بیا د هغې خور هم بیان ورکړی او ویلی چې زموږ ورور ډېر زیات ظلم وکړو، ځکه چې د دوی دغه یو ورور بل ورور هم زما په خیال چې وړوکی دی، خو ده چې دا کوم ظلم وکړو خپل مور پلار باندې ډزې وکړلې او پلار یې چې په هغه موقع باندې مړ شو، مور یې په ډېر سخت حالت کې د ملګري هسپتال ته ورسول شوله، چې ماما یې بیان ورکولو ویلي چې د هغې 3 اپریشنونه وشول. د 3 اپریشنونو نه پس هغه بیا کامیاب شو د هغې اپریشن او هغه کور ته ورسول شوله، چې اوس مهال هغه د خبرو کولو نه ده، خو بیا هم خلکو کوشش کولو چې هغې سره خبرې وکړي، د هغې بیان ریکارډ کړي. نو قدرمنو دوستانو یقینا چې دې هلک چې کوم ظلم کړی دی، کوم زیاتی کړی دی، د دې ظلم مثال په ټوله دنیا کې نه موندل کېږي، ځکه چې یو دومره لوی ظلم چې خپل مور پلار سړی وژني، نو داسې کولو والا ته سخته سزا ورکول پکار دي. غوښتل مو چې تاسو سره دا مکمل تفصیل شریک کړم.